په پیښور صدر کې یو بل ماشومه چې هبه نومې دی په ډېر بې دردۍ سره وژل شوې ده. دغه ماشومه چې 7 کاله عمر لري، د نیکه او د پلار بیان راغلی دی چې دغه ماشومه چا قتل کړې ده او په کومه طریقه باندې د هغې وژنه شوې ده. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. قدرمنو دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې وړاندې یعنې د اختر په ورځ باندې مریم ماشومه په 400 کې خپل ظالم پلار په ډېر بې دردۍ سره وژلې وه. د هغې غم لا ختم شوی نه و چې یو بل دردونکی غم مخې ته راغی او هغه ده چې د پیښور په صدر کې یو ډیره ښکلې ماشومه چې 7 کاله عمر یې لرلو او هبه نوم یو ظالم په ډیر بې دردۍ سره وژلې ده چې د پلار په وینا یې چې وایي دغه ماشومه چې خپل نیکه ته به یې روټۍ وړله په غرمه کې او دغه روټۍ به ورسره کله کله رور هم وړله، خو په دغه ورځ باندې چې خپل نیکه له روټۍ وړې ده او واپس راتلله نو د هغې نه پس په دغه دوران کې هغه بې درکه شوې ده. چې کله بې درکه شوله نو دوی ورپسې بیا ډیر تلاش شروع کړو، هر ځای وکتله خو د دې لاش نه میلاوېدو او نه دا ژوندی پیدا کېدله. د هغې نه پس پلار یې وایي چې د ماښام په وخت کې کله چې موږ د جومات خواته لاړو نو هلته د هغو پوړونو لاندې موږ خپه ولیدله، کوم پوړونه چې په جومات کې د جمعې د مانځه دپاره په اضافي طور باندې خورېږي، د هغې د لاندې د دغه ماشومې هبه خپه ولیدل شوله او پلار یې وایي چې بیا زه په ځان نه یم پوه شوی. نیکه یې وایي چې په سلګو مې وژړل چې د هغې خپه مې ولیدله او هغه تیزندۍ شوې وه او په ډېر بې درده مرګ باندې وژل شوې وه. درنو دوستانو، دا لومړی واقعه نه ده، موږ بیا وایو چې داسې واقعیت ډېر زیات مخې ته راځي او ډېر شوي دي. پکار ده چې داسې ظالمانو قاتلانو ته عبرتناکه سزا ورکړي چې نور خلک د دې نه عبرت واخلي او بیا دپاره څوک د داسې کار کولو جرأت ونه کړي. ستاسو مننه کوم چې د ویډیو تر اخره راسره پاتې شوئ.